بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني، فرانسې او بریتانیا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په غزه کې باید د اوربند لپاره ژر تر ژره خبرې اترې پیل سي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي دي چې اسرائیل نه باید نړیوال بشري قوانین نقض کړي. د لنډمهاله اوربند څخه وروسته په غزه یو ځل بیا د سختو بریدونو پیل تر دې دمه پورې له 500 زیات فلسطینیان په شهادت رسولي دي او تر 800 نور زیات ټپیان دي. خو دا چې اوس مهال په غزه کې څه روان دي، څه به کېږي، اهداف څه دي، نن پر همدې موضوع بحث لرو. د لا بحث لپاره راسره د نظامي چارو پوه ښاغلی اختر محمد راسخ صاحب، پخوانی دیپلومات ښاغلی عزیز مارچ صاحب، د نړیوالو چارو شنونکی محمد عمر نهزت صاحب په بحث کې راسره وصل سوي دي. عزتمندو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. مارچ صاحب سلام، ستړي مه سئ، په خیر راسئ پروګرام ته. که څه هم ځینې هیوادونه د دریم نړیوال جنګ خبره کوي، وخت نه وخت په مختلفو رسمي مجلسونو کې د دریم نړیوال جنګ خبره یادیږي، ولې اوس مهال فکر کوئ د اوسني ګرمې جګړې قربانیان ولې غزه، ولې فلسطینیان، ولې د مسلمانانو لومړی کعبه؟ مننه. زم لومړی تاسو تحریکي همکارانو ته، ډېرو قدرمنو مېلمنو ته، لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګورئ، وروسته نړۍ کې معمولا نړۍ په مخ روانه ده. نړۍ کې بعضې د نسبت د شرایطو پر بنیاد باندې تغییرات راځي. شرایط حالات چې مساعدېږي، هوښیار ملتونه، هوښیار دولتونه له دې نه ګټه پورته کوي. دې ته وایو یو تغییرات راغله، نظم نوین راغی، یو چرخش راغی، دنیا داسې سوله او هسې سوله. دا کلونه معلوم دي، خاصتا د وسفالي د 1878 کال د سولې قرارداد چې اوس د صلیبي جنګونه چې ختم کړل ده، د دې نه دنیا بل حالت ته لاړله. د هغه نه مخکې داسې ډېر تغییرات نه وو، مثلا ډېر ارتباطات نه وو د هېوادونو یو بل سره. داسې وو هر څه محلي ژوندونه وو، لښکرکشیان یې مثلا امپراتوریان یې جوړېدې، په لښکرو په زور جوړېدلې. هدف هماغه وه چې ګټې ترې اخیستله. یو امپراتور یو چا څه لښکر جوړاوه، له هغه ملک به یې چوراوه، لوټاوه یې، مواد یې ترې اخیستله، خپله خاوره خپل حاکمیت ورلوداوه. دا شی روان ده. پخوا د انسان چې فطرت هم پیدا شوی ده په جنګ و جګړو باندې ده، دا یو شی و. وای هغه حضرت مانی بدل او شیر ویله ده، وای بنای خلق عالم به دست خطاست، اینجا کسی نمیآید راست. و اول نه خطا آدم علیه السلام کردن، جنت کې وکړم ځکه ته راغلی، بیا یې زوی جیک سعدبیل قبیل یې مړ کړ. دا هدف د شاعر دغه وخت نه ده. بیا هابیل خو مړ قابل پاتې شه، قابل قاتل و، خو د قاتل اولاده یې پرېږدي. په دې عقیده سره یې ولري. نو بنان داسې مشکلات په دنیا کې شته، په وینه جنس انسانانو کې شته. نو راغلو بیا خاصتا بیا په 1909 کال کې انقلاب صنعتي د فرانسې وسو، موتور منځته راغی، ټکنالوژي پیشرفت وکړ. دلته اوس هغه زراعتي ژوند او هغه تبادله او هغه ابتدایي ژوند د خلکو خودکفا هغه وخت کې هر څه په خپل یو ځای کې جوړېده. که دیګی هم له تیږې جوړاوه، که چمچم له لرګي جوړاوه، اور هم خپل و، غنم هم خپل و، میوه هم خپله و، هر څه نورمال و. مثلا پوستکي هم کار اکثر سره. دلته اوس نو موتور راغی، دلته اوس توکو ته ضرورت څه، مواد ته ضرورت څه، هر چا خپل مواد استعمال کړل. ځینو بیا پرېښوده د چاپېریال د ساتنې دپاره، نور هېوادو ته پاملرنه وشوه، سوداګري پیدا شوه، موتور راغی، موټر راغی او حرکت شروع شو. دې نتیجې نه بل چېرته زه په سهولت باندې تګ و راتګ و. دنیا په دغه وخت نه تغییرات راغله، ډېر عمده تغییرات راغله په دنیا کې. دلته اوس نه کراکرا زبردواز هېوادونو خپلو ګټو ته پیل وکړ، د دې پر بنیاد باندې ګټې پیل کړلې. خصوصا په 1919 کال کې کله چې دغه ډیپ سټیټ ورته وایي، د فریمیسن دا لوی کورنۍ کېناستلې، ځان ته پروګرام جوړ کړ، دوی نو کارخانې او فابریکې ورڅخه خپل کړل دنیا کې. نو دلته اوس اساسي خبره د ما تا ده چې جګړه په انرژي باندې پیل شوله، دنیا قطبي شوله، دنیا کېناستله. خصوصا بیا نړیوال اوله جګړه، دومې جګړې نه وروسته په دغه 43 او 45 کال کې زبرځواک هېوادونه کېناستل، چرچل و،
روزولټ د امریکا انګلستان ستالین و دوی دنیا په خپل منځ کې تقسیمه کړه تغیر کړه په کریمیا کې ناست و مخکې د سفارت روسیې په تهران کې کېناستل نمایندګان لکه نه قصه چې اوس استازي په سعودي کې کینی بیا وروسته دوی تقسیمات جوړ کړه بیا تبادله کوله نو جګړه د دوی په ګټه دوام د دوی په ګټه ده اوربند د دوی په ګټه ده که چیرې اوربند کوي درسته ده او کوي او که ګټه نه کوي داسې بحرانونه روان دي چې ما جزئي تشریح کړه ځکه دلته ډېرې خبرې دي خو حوصله د مجلس به نه وي په مختلف حالاتو کې مننه نو خبره دې کړه چې اوس جنګ په انرژي ده جګړه په دې ده که په دغه بحرانو کې په دغه حالاتو کې واړه واړه هېوادونه درې منځړي هېوادونه وروسته پاتې هېوادونه هوښیار وي په دې بهیر کې ځان ګډوي ګټې پورته کوي دوی یو څه پکې اخلي خپل حق او چاکلیټ ماکلیټ دې ته رسېږي او که دوی دې ته برنامه او تدبیر نه لري پروګرام ورته نه لري او ورته ناست وي بیا د سلو قرباني ورکوي ولې دا طوفان د خپل مسیر طی کوي نړۍ مننه که څوک د خنډ جوړوي بیا کلکې وهي کرور دي روان مثلا روان د طوفان د لاس سان ورته ټیټ کړه لا پاس وروره تاسو د من راوریږي تر استفاده وکړه که شودي دي که چاکلیټ د په ورګه دي که وشاد دي تر واخله لکه د غوا مسله د لوسه شودي تر اخله او که د مخې ته درېږي او سره ترپه کوي بیا په خکر دي وهي داسې پورته دي ډېره زیاته مننه دغه حالت روان ده اوس په اسلامي نړۍ باندې جنګ نه ده روان کور آباد اسلامي باندې دا قصې نه دي دلته د ایفا په بندر کې د تامار او د سین کې او د لواتان په څا کې ګاز راوتي ګاز دا اوس نه ډېره زیاته مننه جنګ د ګټو پر اساس ده غواړي وروستۍ خبره بخښنه غواړم یو پایپلاین جوړ کړي له قطر نه تر کوټه تر عراق سوریه او دینه تیر کې د سات 450 میلیارد متر مکعب ګاز روسیا وایي د مان ناسټیم 1 ناسټیم 2 پایپلو ته به مشکل نه جوړي دا اروپا ته ځي هلته صفایي کوي مداد کوي په دې کې په سوریه کې ونې ختله ښه سره وخربوله ویل د ایران دلته مشکلات جوړوي تدابیر یې ونیو ایران له سوریې نه دغه اوس ختم کړه په لبنان نه پکې پرې راټولې کړې په حوثیانو کې هم اوس وهي ایسته کوي په اسرائیلو کې چې اسماعیل هانه او دا دوی وه همدې ملک ته راغی همدې ملک ورته مړم کړ په همدې ملک کې دوی جمهور یې ورته په لوتکه کې والوځاوه مړ یې کړ چې ورته ویې ښوده چې ما ته غرض مه کوه سلامت اوسئ ماري صاحب زه بیا راګرځم دوی چې تفاهم ته ورسېدله سرې کرښې معلومې شوې جګړه ختمه ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ زه د بحث په اوږدو کې بیا تاسو ته راګرځېږم فکر میکنم ډېره زیاته مننه کوم ماري صاحب فکر کوئ په اوس مهال کې په غزه کې کوم موضوعات چې روان دي افراط او تفریط څوک کوي ګورئ هغه د دوی واک نه ده اوربند د دوی واک نه ده جګړه د دوی واک نه وه دوی نه ده پیل کړې مالکین د جګړې مالکین د اروپا نور کسان دي زبرځواکي هېوادونه دي وخت ما په دې باندې یو عمومي وینا وکړله خبره وکړله بله تر هغه چې د دوی ګټې تامین نه شي تر هغه چې د اوکراین جګړه ختمه نه شي تر هغه چې په نړۍ کې د زبرځواکو هېوادونو ګټې هغه اهداف چې ما وخت تشریح کړله دوی منځ ته تفاهم رانه شي نور څوک څه نه شي کولی که موږ دا فکر وکړو چې دا خپله خلک وړتیا لري که دوی وړتیا درلودله په دوی به جګړه نه تامینېدله دوی به جګړه نه کوله دوی به خپل تدابیر نیولي وو فلسطین مثلا خپل مملکت په رسمیت پېژني کوم مملکت خو په 1940 کال کې چې اسرائیل جوړېده تا په خاوره جوړ هغه وخت ورچوک همدغه شوروي د وخت برجنیف کا ټینګه کړله فلسطین یې پرېښوده که نه ټول یې اخیستل دوی زوراور زور ده او که دې ته وایي چې اسلامي نړۍ د اتفاق اتحاد کې کوم یو 22 هېوادونه عربي 50 اسلامي ملکونه دې کې دا حاکمیتونه نظامونه چا جوړ کړي څوک ناست دي چلتار په سر اچولی پاچا همدا رښتیا پاچا ده د دوی په هر ملک امریکایان اصول لري په خپله سعودي کې امریکایان شته داسې د جهاد خبرې نه کېږي هغه بیا بل بحث ده که زموږ ملک ته یو عادي پردی راسي واله وهی سره خورئ سره
بیا موږ د پیسې هم رالېږل کېږي، سلام رالېږل کېږي، هر څه رالېږل کېږي، بیا وهلو ټکول دي. دا قصه اوس په فلسطین په دې کې روانه ده. د غزې په تړاو باندې شتون لري مارج صاحب. فکر کوئ په دې کې هم افراط او تفريط شته دی؟ یا مثلا داسې سوال وپوښتم چې عربي هیوادونه بالخصوص اسلامي هیوادونو د غزې په مسئله کې یا د مرکزي ختیځ په جګړه کې چې اوس مهال په غزه، لبنان، سوریه، یمن او په یو شمېر نور لیبیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د څو کلونو کې چې دوام لري، بالخصوص په افغانستان کې هم همداسې وه، افراط او تفريط شوی؟ نه نه ګورئ بیا زه تکرار کوم، دغه مملکتونه خپلواک نه دي. دوی مملکتونو کې کېنول سوي لاسپوڅي، دوی ته ویل سوي څه وکړه څه ونه کړه. دا 1901 کال همدې خوا چې نکسن راغی، د دوی دغه د اوپک مسله او د دوی د جي سي سي او ګلف دا مسایل شرایط ده ورته جوړ کړه. واړه واړه مملکتونه یې قیچي کړه، جوړه کړه، د قطر په نوم، د کویت په نوم، د بحرین په نوم، د امارات متحده په نوم باندې دا جوړ شو په لوی لاس باندې. په دې کې نفر کېنه وسه چلتاره په سر کېښوده، کېنه دلته زوی پاچاهي کوه. په سعودي کې اجاز و، مثلا دې خوا ته نجد ورته ویلې، الرشید الهاشمي کورنۍ حکومت کوه، دواړه ایسته کړل، السعود کورنۍ بېرته رااحیا کړه، راوستل په 1910 کال کې. کېنه ورته زه پاچاهي کوئ، په دغه شرط به یې کوئ. لبنان په دې پیږي مثلا چې څه وکړم څه ونه کړم، کومې خوا ته روان یم. ترکیه پیږي چې مثلا ما ته څه خطر ځي، خپل اعلامیې کې خپل پټې معاملې کله پاکستان ته روانې، کله انګلستان ته، کله عربي ته، کله امریکا. درست. اما مارج صاحب اوس مهال بله اوس مهال حماس په کومه لور روان ده؟ حماس د روسیې تحت حمایه ده، هغو ته جګړه پیل کړې ده. خلک مشرانو یې ځوانان احساسات یې کړي دي، راپورته کړي دي، حب الوطن من الایمان. هغوی حق هم ده چې له خپل خاورې هغه نه دفاع وکړي، اما په عمومي سیاست باندې نه پوه کوي چې خبره چی ده، مننه چې تفاهم درسره کېږي. اسرائیل د نتنیاهو چې دوی سره ناست دي، دوی ته وایي دا کار وکړه، کوي نه کړي بیا دی ایسته کوي د دې واک. مصر په دې باندې پیږي. ګوره مصر ډېره دوره پیسې به در کومه 200 میلیونه درته ویلې چې دغه بعضې د غزې خلک راوړل د جای په جای کړه، هغه په دې پیږي. یو وخت کې هلته سادات یا نور وه، لږې سرغړونه کړه، وهلې ډېره زیاته مننه. خان و، چیکس عثمان قریشي و، فیض حمید و، چین سره رابطې جوړې کړې، 3 وړه زندان کې پراته دي. یو رئیس جمهور د ایران وخت نمایات کړه، لږ سر راپورته کړه، لږې پټاګې شروع کړلې، په هلیکوپټر کې له منځه ویې ورته چې کرا کېنه. دغه بل بیچاره ده کله پوتین ته منډې وهي، کله تاجکستان ته منډې، کله دې خوا ته منډې، کله د افغانستان منځ کې دیوالونه جوړوي. پیږي چې حالات څه رقم ده. با وخت هر څوک چې هوښیار مملکتونه، هوښیار ملتونه څېړي، څېړنه کوي، کینوي، کمیټې جوړوي، کارشناس نخبګان کینوي، هغوی ته وایي چې تاسو پلان جوړ کړئ، بیا د هغه په پلان او تدبیر په مطابق باندې مخکې شرایط دنیا ته ګوري چې خپله ګټه لاسه ونه کړي. ډېره زیاته مننه. ګټه ده، جګړه ټوله په انرژي ده، جګړه سلامت اوسئ. فایده ده. زه بیا راګرځم. ډېره زیاته مننه مارج صاحب. تمیزي جګړه ختمه ده. سلامت اوسئ. زه د بحث په پای کې بیا راګرځم. ګټه کوي که نه بیا سره تکرار قرباني ورکوي. ډېره زیاته مننه کوم. زه د بحث په پای کې بیا تاسو سره راګرځم. مارج صاحب لزومیت ته که چېرته راسو، په اوس مهال کې وضعیت څه جوړوي؟ لزوم څه شی دی؟ څه باید لازم دي چې حداقل هغه په اولویتونو کې اختصاص سي؟ ګوره دا بیا تکرار کوم، دا د موږ واک نه ده، او موږ هم حالات و وضعیت و قرائن و شرایط ګورو، په دې بحث کوو. اصله موضوع چې مالکین د دې قضیې لري ځان سره، هغه دنیا ته نه وایي فعلا نه ښکارېږي. دا چې اسرائیل ته څه برنامه ورکړې ده، تر کومه حده پورې ځي. سوریه ولې وټکېدل سوه؟ ولې سوریه مطلق له منځه لاړ؟ ځکه 450 ډوله بمونه دوی په مرکزي هغه زیربنایي او اقتصادي او نظامي مرکزونه ورته کړه. د سوریه نو اوس 10 کاله نور احتیاج نورو ملکونو ته چې هم به پیسه رابر نه اخلي، هم به مواد و هم به وسله و هم به زیربنا ځوان به په بل کې، یعنې پرازیت غوندې څه د نور عنصرو په موجودیت کې به دا ځوان کوي.
نو څوک برابري کوي؟ آیا اسرائیل کې ورکوي که څه بقیه خاوره ټوله ترې اخلي جز اسرائیل یې کوي او که کنټرول به اسرائیل کوي؟ دا خپله سوال ده. دغه په جګړه کې دا هېوادونه ضعیفېږي نور هم څو ځې په جګړه کې وي. د سعودي مدین تاثیر کوي ځکه هغه مجبوره ده دې خوا ورته وسله ورکړي. صحیح ده، شتمن ده، شتمنۍ هم ترې اخیستل کېږي. نو وګورو چې دا امپراتوري د اسرائیلیانو دوی وایي چې هغه موږ بېرته یعقوب لویو پراخوو یې، هغه بېرته یو وخت کې جوړېږي، هغه ته زمینه مساعدېږي. هېوادونه چې ضعیف شول بیا یو هېواد راپورته کېږي، هغه یې مایع کوي، هغه ته هر څه ورکوي، بیا لویېږي، پراخېږي. دا برنامه ده. فلحال خو بیا عرض کومه چې جګړه په انرژي ده، تفاهم باید وسي، دغه ناستریم 1 ناستریم 2 ټایمونه باید په نورمال حالت تېر سي. دا د روسیې سره کرښه ده، که اجازه ورکوي که نه ورکوي جنګ به کوي. که اوکراین راپورته کېږي ما ده وهي او که بل هم راپورته کېږي وار کوي. داسې ده اخطار ورکوي چې تر هغه پورې زه درېږم چاته اتومي وسله مې چېرته ساتلی دا مې استعمالوم. مننه. امریکا هم دا کار کوي، وایي چې دا ته زه خپل پایپلاین تېروم که سوریه مې په بل مخ کار څه کوي. زمینه اوس مسله اوس کینی دوی خپل شرایط جوړوي، چېرته چې توکي دي، چېرته چې اورانیم دي، چېرته چې مواد دي، چېرته چې وسله. سلامت اوسئ ماریت. هغه مملکتونه د ورزي زورور دي، پرې راغله لکه ځنګله کې چې زمری و نور ژوي یې داسې زورور دي، هر څه چې غواړي هغه کوي. ډېره زیاته مننه. درېیمه نړۍ کې عربي هېوادو کې دوی چې نسي کولی، دوی لاسپوڅي دي، کېرولي دي، نسخې ورکړل شوي دي، خپل کار مخ ته بیایي. سلامت اوسئ. بهتر همدا ده چې خپله مملکتونه تدبیر ولري، تدابیر ولري، پوه سي د مذاکرې د خبرو اتلو لارې او له دغو بهیرو کې ځان ور ګډ کړي. ډېره زیاته مننه. طوفان مسیر ته باید مخ واقع نه سي. کوره بعد ماریت صاحب مننه که وخت مو پای ته رسېدلی. ډېره زیاته مننه کوم. عزتمندو مېلمنو نړۍ مننه چې زموږ سره په پروګرام کې ګډون وکړو. کوره بعد سلامت اوسئ. په همدې ترتیب سره له تاسو درنو لیدونکو څخه هم نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.